خاوند مې چې کله کوتک رامنډي نو لومړی ورته په ژړا شم او بیا مې سمه برابره کړي. سلام ګران لیدونکو، هیله ده چې روغ جوړ او د صحت جامې وپرتل وي. زه یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې د یو نوي ویډیو سره حاضر یم. هیله ده چې د پام وړ مو وګرځېږي. تر هر څه دمخه بیا یادونه وکړم، که زموږ چینل مو نه وي سبسکرایب کړی نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د ګونګي نشان ووهئ. مننه. که مېرمنې ته کوتک داخل کوئ او په چغو باندې زړه ورته چاووئ او یا چاول غواړئ چې تر څو مېرمن مو سمه خوشحاله شي او زر انزال شي، کولی شي د کوروالي پر مهال یو کار وکړئ. که تاسو غواړئ دغه کار ترسره کړئ نو د ویډیو تر پایه راسره اوسئ. تاسو کولی شئ د سلاجیتو تیل پیدا کړئ یا هم په خپله سلاجیت پیدا کړئ. که چېرته د سلاجیتو تیل نه وي، تاسو کولی زیتون هم کولی شي چې تاسو دغه مشکلات رفع کړي. د سلاجیتو تیل به واخلئ، د دې سره به د لولې تیل هم پیدا کړئ چې اکثره خلک ورته د اوږې تیل هم وایي. د اوږې تیل به راواخلئ او د سلاجیتو تیلو سره به یې ګډ کړئ. دا به تاسو راواخلئ چې کله مو کوروالی کوو د مېرمنې د کوز بزر چې کوم دی یا د کوز زړی چې دی، دا به تاسو پرې مساج کړئ یا به پرې غوړ کړئ. د کوروالي نه مخکې باید د هغې په پرتوګ کې تاسو لومړی ګوتې واچوئ یا لاس دننه کړئ. کله چې تاسو لاس دننه کړئ نو لومړی به ستاسو خپل لاس په دغه تیلو سره غوړ شوی وي، یعنې د لولې تیل یا د اوږې تیل به او د هغه تر څنګ تاسو د زیتوني وي یا د سلاجیتو تیل دغه دواړه مکس کړي اوسي. دا به تاسو واخلئ او په خپل لاس به پرې غوړ کړئ او د مېرمنې شرمګاه بزر زړي ته به پر هغو پورې به تاسو مساج ورکوئ تر څو د مېرمنې د خولې څخه د حوصلې په رقم ته یا زګیروي نه وي راوتي. یعنې کله چې مېرمن احساساتي شوله بیا تاسو لاس ترې لرې کړئ او بیا مو خپل ظالم کوتک ور واچوئ. بیا به په هره پانټه او په هر خیز کې به مېرمنه تاسو دومره چغې او دومره خوندونه اخلي، هر چغه به هم کوي، خوند به هم اخلي. دغه طریقه اوس نوې طریقه راغلې چې د لولې تیل یا د اوږې تیل او د سلاجیتو تیل یا د زیتونو تیلو سره به یې مکس کړئ، بیا لاس کې واچوئ او د مېرمنې د بزر ته یې ورکړئ یا تر 10 دقیقو پورې دغه مساج کړئ. که 10 دقیقو نه اکثره ښځې بیا 10 دقیقو نه زیات ټیم نیسي، تر هغو پورې مساج ورکوئ تر څو د مېرمنې د خولې څخه زګیروي یا هم ساه لنډه نه وي شوي، تر هغو یې پرېنږدئ. چې کله د مېرمنې ساه لنډه شوله نو پوه شئ چې د مېرمنې شوق رانږدې شو او کوتک ته زړه کېږي. نو خدای دې وکړي ملګرو چې زموږ د ویډیو څخه غلط مطلب وانخلئ، زموږ ویډیو لایک کړئ، شیر کړئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. مننه.